لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو سړی راغی وی صاحب زه یو عرض کو وی وای وی زما 10 زامن او 11 میلیونه دي په دې ټوله علاقه کې وګرځیدم زامن علماء خزا غوښتا چارانه کړه زویل جینای غواړم څوک نه راکړي غصه واغستم اور عالم 10 لونه می 10 سامانو ته پنی کا کړی یعنی خور می رور ته پنی کا کړی یو لور می چې پاتې شو ام ځان ته پنی کا کړی د ډېر غصه نه می دا کار کړی یا رسول الله مسلمانېږم خو په دې شرط کدا ګناه راته خدای معاف کوي دا 11 لونه ځان او زامنو ته په نکاح کول کدا ګناه راته خدای معاف کوي خو مسلمانېږم او کدا ګناه راته نه معاف کوي نو د دې په بدل کې ټول عمر میں جهنم زیاده اړو مسلمانېږي بیا سره پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کې شو د قرآن دا آیات راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے پیغمبر دته وایا چې هغه کسانو چې تاسو په خپل ځان زیاته کړي دي خور دے رور تپنیکا کڑے لور دے زان تپنیکا کڑے لا تقنطوا من رحمت اللہ چې د خدای د رحمت نه ناامید نشي ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله چې وغواړي ټول ګناونه سړی ته معاف زکه چا بخون کې او رحم کو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې بچیا توبه وباسا او کلمه وایا او الله هر څه درته معاف کړه تاسو خیال را نو عرض مې داو چې توبه کې تاخير مکوئ چې وسم کیږي ما خام ته مپرې بل دا چې ګناه در نه وشي مونږ ټول ګناګار یو غلطۍ را نه کی نو فوراً په گناہ پیمانه شه او خپل نفس ته توکا او وایا چې یا الله معافی درنه غواړم غلطی مې وکړه ځکه توبه په عربي کې خپېمانتیا ته وایي توبه غوږونو نیو ته نه وایي یا توبه په خوله ویلو ته نه وایي توبه په عربي کې خپېمانتیا ته وایي التوبه الندامه توبه وای گویا کې دیتا چې سړی په خپل بدو خپېمان شي دیتا توبه یو سړی د ګناه وکړه او هغه په هغه ګناه فخر وکړو نو په دې یوازې ګناهګار نه دی بلکې کافر شو ګناه وکړو ته په فخر وکړو نو کافر شو ګناه دی وکړو ته په خپېمان شوي الله به درته معاف عزیزانو په قیامت کې به دوه قسمه ګناهونه یو به د الله ګناهونه چې د الله ګناه دي کړی او یو به د مخلوق حق وی چې کوم ستا په ذمہ پاتې د چا مال دی خوړلې د چا ځمکه دی خوړلې د چا کور دی په زور نیولې چا نه دی پیسې چا نه دی غلا کړي چا نه دی ډاکه کړي دا حقوق العباد یو حقوق الله دی نو دنیا کې وګوره په توبه حقوق الله معاف شي دا الله گناہ چې دا په توبه معاف شي لیکن حقوق العباد چې دی په توبه نه معاف کیږي اب اعلی معاف کیږي چې هغه حق چې د چا ستا په ذمہ دی وغه هغه تعداد نو الله دې مونږ او تاسو په خپل امن امان کې وساتي عرض مې داو چې توبه کې تاخير مکوئ نیک کار پیښ شو تاخير مکوئ فوراً